تاسو نن یو جهاد مننه ان شاء الله د ځل جوړیږي دا وطن آبادیږي دا وطن آبادیږي. نوم مې ولی خان درویش دی کې د مرزا خان په کلاچي کې QC انجینر د کوالټي کنټرول انجینر په صفت دنده سر ترسوم. دا د مرزا خان کلاچي د کوڅو اوبه د باران اوبو لپاره کانال جوړو. اوږدوالی ټوټل 850 متره دی. نو تقریبا د دې پروژې 80% چارې بشپړې شوي دي او ان شاء الله راتلونکي یوې میاشتې کې به ټول کارونه بشپړ شي. بیډ د لاندې کانال کف نه سره پورې 1 متر شل دی او د دیوال سار کې عرض 3 متره دی او په لاندې تال کې 2.5 متره عرض لري. دا خو سنکاري ده، کانکریټ دی، سیمنټ او ریګو تیګه همدا شونه پکې کاریږي. دا خو اول چې و دا پروژه ډیره په بد حالات کې و، د دې منطقې اوبه نه وتې، خلکو ته مشکلات جوړول، په باغو به ورتللې. دا پروژه چې بشپړ شي د خیره د خلکو مشکلات به ډیر تر ډیره حده بل شي. نوم مې فضل کریم دی، د نظامت خان کلاچي اوسېدونکی چې د کار زمینه راته برابره کړې چې موږ پر کار شو. وروره میمانم خاور شرف الدین دی. ډېر په خوشحاله کېږم. خو ما مخکې تا ته وویل چې شکر الحمدلله کله به په پاکستان کار کوو، کله به په ایران کار کوو. خبرې هغه خو ایسته پرېږده. و شکر که ډبره اږدم د خپل وطن دپاره ده، که کار کوم د خپل وطن دپاره ده، د خپلو بچیانو د آینده نسل دپاره. خوشحال وګړي دا وطن دی دا وطن. عبدالغني احمد مخکې دلته مردار خورګي و، لوشي وې، اوبه وې، باراني اوبه وې دلته راکړلې، له باران اوبه نه تېرېدلې دلته او نو کوچنیان مو مریضان کېدل، کوچنیانو ته تاوان کاوه، نو ټول ډېر مشکلات یې درلودل. اوس ډېر شکر دی د خدای حمد دی، نو دا واله جوړېږي، خواپاکي جوړېږي، ښه وایي انسانان دپاره ډېرې ګټې لري. زما نوم اجولي محمد. دغه مشکلات و چې دغه چرۍ نوي کورونه جوړ شول، دا چرۍ باندې رایله شوله، دغه واله پخوا د رات دروازې در فرقې پورې تلله. نو دغه چرۍ چې جوړې شولې، نوي کورونه چې جوړ شول، آبادۍ ډېرې شولې، دغه چرۍ بهر راووتلې، دا کموټونه، پلسټیکان دا ټوله ګډ وډ شوله. نو اوس چې دغه حکومت موږ سره دغه همکاري وکړله، موږ ته یې ډېره زیاته فایده ورسول. هیواد د خلاص له خاینانو دا وطن آبادیږي دا وطن